السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغه ټولو افغانانو ته، هغه ټولو انسانانو ته، هغه چې دلته په المان کې اوسیږي او په المان کې د شپارکاسې اکاونټ دغه باس بانک چې ما تاسو ته نښان کړی ده، دغه بانک کې اکاونټ ولري، نو هغه آنلاین اکاونټونه چې په موبایل یا په کمپیوټر یا په لپټاپ کې لرئ، نو تاسو آنلاین اکاونټو ته سمسونه د څو مودې راهیسې که راځي، نو تاسو ته لیکي چې تاسو د آنلاین اکاونټونه چې دي له دغه محدودې مودې نه بعد چې ده له منځه ځي، نو تاسو په دغه لینک باندې کلیک وکوئ چې تاسو د اکاونټ له منځه لاړ نه سي. مهرباني وکوئ له داسې لینکو څخه صرف نظر سئ او د لینکونو باندې کلیک ونه کوئ او خپله ډیټا ورنه کړئ، ځکه چې له څه مودې راهیسې د شپارکاسې مشتریانو ته دغه لینکونه له هیکرانو لخوا ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو دلته کلیک وکوئ، نو بیا هغوی چې کله کلیک وکوي د هغوی اکاونټونه د هیکرانو لاسته ورځي، نو هغوی کولی شي چې په اسانۍ سره ستاسو اکاونټونو څخه پیسې وغوښتي او هم منفي ته هم ویسي چې منفي هم کړی سي، اکاونټونه درته ستاسو ټوله ډیټا د هغوی لاسته ورځي. نو دغسې لینکونه تاسو صرف نظر وکوئ، په دا لینکو باندې کلیک مه کوئ، ولې چې په المان کې هیڅ یو بانک نه غواړي خپل مشتریانو ته د SMS له لارې او د هغه له لارې دغه رقم لینکونه ولیږي. نو تاسو هم دا پیغام نورو افغانانو سره، نور انسانانو سره شیر کړئ چې هغوی هم ترې فایده واخلي. مننه له توجه څخه.